ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي لارښود او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز صاحب یو کلام در سره شریکوم. که ولاړ په سر د اور یم که په دار یم، که ولاړ په سر د اور یم که په دار یم، ستا د حسن د رنګونو مینتبار یم. که ولاړ په سر د اور یم که په دار یم، ستا د حسن د رنګونو مینتبار یم. زه راځه ته یو ازمیښ را باندې وکړه، زه راځه ته یو ازمیښ را باندې وکړه، بیا به ومنې چې څومره وفادار یم. زه راځه ته یو ازمیښ را باندې وکړه، بیا به ومنې چې څومره وفادار یم. زه خو وایم خدای دې تا لري خوشحاله، زه خو وایم خدای دې تا لري خوشحاله. زما خیر دی که زه عمر له په دار یم، زه خو وایم خدای دې تا لري خوشحاله. زما خیر دی که زه عمر له په دار یم. د مالدار او د غریب دوستانه نشي، د مالدار او د غریب دوستانه نشي، راته وښایه په څه باندې زه خوار یم. د مالدار او د غریب دوستانه نشي، راته وښایه په څه باندې زه خوار یم. یو د اوښکو ملغلرې بل ستا غم دی، دا لرم وایه غریب یم که مالدار یم. یو د اوښکو ملغلرې بل ستا غم دی، دا لرم وایه غریب یم که مالدار یم. او په مالداره مالدارۍ کې که غریب یم، په مالداره مالدارۍ کې که غریب یم، دا په دې چې ستا د لبو طلبګار یم. په مالداره مالدارۍ کې که غریب یم، دا په دې چې ستا د لبو طلبګار یم. او زه نیاز درته رښتیا ویلی نشم، زه نیاز درته رښتیا ویلی نشم، دا په دې چې دې په مینه گرفتار یم. زه نیاز درته رښتیا ویلی نشم، دا په دې چې دې په مینه گرفتار یم. والسلام. یاد دې وي چې دا کلام پروفیسر جانزیب نیاز صاحب په 14 جون کال 2007 په امریکا کې لیکلی دی او دا د هغوی په کتاب ګبین کې چاپ دی. ډیره مننه.